د بوست تاریخي او لرغونې کلا. د بوست تاریخي او لرغونې کلا د هلمند ولایت د بوست په سیمه کې یوه لویه او لرغونې کلا ده چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار ته نږدې پرته ده. د بوست تاریخي او لرغونې کلا چې له پورتنۍ برخې څخه ټوله لښکرګاه ښار معلومیږي د افغانستان او ان د نړۍ په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. د علومو اکاډمۍ غړي څېړندوی شریف الله دوست سرواني وایي د بوست تاریخي او له برمه ډکه کلا د هیتومند هیرمند یعنی هلمند سیند پر غاړه د هلمند سیند او ارغنداو سیند د یو ځای کېدو په سیمه کې زرګونه کلونه مخکې جوړه سوې ده چې تر اوسه د خپل وخت د لرغوني مدنیت شاهدي ورکوي. ښاغلی سرواني وایي د بوست د ښار په اړه داسې نظرونه هم شته چې ویل کېږي دا ځای د زریر زوی بستوار جوړ کړی دی چې زریر په خپله د ګشتاسب یا ویشتاسب ورور و او دی د زردشت د زمانې باچا دی چې شاوخوا له 2 څخه تر 3 زره کاله مخکې د زردشت د دین بنسټ یې ایښی دی. ښاغلی سرواني وایي ځینې داسې اسناد هم شته چې د بوست کلا تر بستاور مخکې ښیي. بوست د هندي سوداګرو او نورو سیمو لپاره یو لوی مارکیټ و. دلته به له هند او نورو سیمو څخه سوداګریز توکي راوړل کېدل او له دې ځایه به بیا د هېواد نورو برخو ته وړل کېدل چې په دې اړوند یو ډېر ښه سند د هېواد نامتو څېړونکي او لیکوال ارواښاد علامه عبدالشکور رشاد بابا لخوا رابرسېره سوی دی. د بوست په تاریخي جغرافیه کې دا سند په تکرار سره د هندي آریایانو په مذهبي کتاب بهبت پران کې د بوست د نامه یادونه کوي. ارواښاد رشاد بابا وایي په دې کتاب کې د بوست نوم بوستمن راغلی چې د هندویزم علما او نور پوهان له بوستمن څخه د هیتومند یعنی هلمند د اوسنی بوست معنا اخلي. د بهبت پران لیکوال مهدیو دی نوموړی په کال 1409 قبل میلاد کې مړ شوی دی. د بهبت پران شرح تولسیداس کړي او هغه سانسکریت ته ژباړلې. تولسیداس په خپله د 950 قبل میلاد کال سړی دی چې تر مهدیو شاوخوا 4 پیړۍ وروسته یې ژوند کړی دی. ښاغلی سرواني وایي د پورته لیکلي سند په تایید سره د بوست د جوړېدو نسبت د زریر زوی بستوار ته خامیږي. د مهدیو د پورته سند په تایید سره د بوست تاریخي مخینه 3433 کاله ته رسیږي. همداراز ښاغلی سرواني وایي کله چې د اسلام سپېڅلی دین د افغانستان خاورې ته راورسېدی د سیستان له لارې د هلمند ارغنداب غزني او کابل پر لوري خپرېدی نو د بوست تاریخي او لرغونې کلا د کابلي رتبیلانو په قلمرو کې وه چې وروسته عربو ورڅخه ونیول او د عربو په یوه قوي پوځي مرکز باندې بدله سوه. همدارس لیکوال او څېړونکی استاد حبیب الله رفیع وایي بوست د نوشیروان د واکمنۍ سیمه وه چې له نن څخه شاوخوا 2000 کاله مخکې دلته باچایي کوله. د هغه په اړه ویل کېږي چې ډېر عادل او با انصافه باچا و چې د کلا په رواق یعنی شیش کې یې یوه رسۍ ځړېده. د رسۍ په هغه بل سر کې چې په کلا کې دننه وه یوه زنګوله ځړېده. که چا به کوم عرض درلود رسۍ به یې کش کړه په دې توګه به هغه زنګوله چې په کلا کې دننه وشرنګېده. نوشیروان به د هغه سړي عرض واورېدی او ستونزه به یې ورحل کړه. همداراز ښاغلی استاد حبیب الله رفیع وایي د مغولو په زمانه کې په دې ستره کلا کې د اسلم خان په نامه یو باچا هم اوسېده چې زوی یې فتح خان نومېده چې د رابعه په نوم پر یوې نجلۍ مین و. فتح خان پر یوې موضوع له خپل پلار سره خوابدی کېږي. له همدې امله فتح خان له خپلو نورو شپېتو ملګرو سره یو ځای هندوستان ته روان سو. کله چې مور له موضوع خبره سوه د بوست کلا دروازې ته ورسېده چې د خپل زوی د تګ مخه ونیسي خو فتح خان د کلا له بلې دروازې وتلی و چې په دې وخت کې یو چا په لوړ غږ ناره کړه که دوی دي د کلابیس دروازې دوی دي پر یوې یې فتحې وځي پر دا بلې یې د مور سوي نارې دي. کله چې فتح خان هندوستان ته ولاړ هلته له مغولي باچا شمس الدین سره په جګړه سو چې په دې جګړه کې فتح خان او د هغه 15 نور ملګري ووژل سول. اوس هم د فتح خان او د هغه د ملګرو هدیره په هندوستان کې موجوده ده.
همدارس په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د 8 هجري پیړۍ په وروستیو کې د ګوټ تیمور په لشکرکشۍ کې د بوس څخه تر زرنج پورې ټوله سیمه ورانه او د خاورو سره سمه شوه. د همدې ظالم باچا د لشکریانو په لاس د هیرمند یعنی هلمند تر څلو زیات لوی یا واړه بندونه ویجاړ شول چې په دوی کې یو هم د رستم مشهور بند وو چې د ټول هلمند او سیستان باختري ځمکې یې خړوبولې. په تاریخ کې راغلي چې د بوس ښار په غزنوي عصر کې د هیواد د ژمي د پایتخت په توګه کارېده. ویل کېږي چې د غزنویانو په وخت کې د بوس د تاریخي کلا بیا رغونه هم ترسره شوې ده. هغه مشهور ششک یا تاک چې موږ د بوس د کلا په لاندنۍ برخه کې وینو په اصل کې د یو لوی شاهي مسجد دروازه وه چې البته اوس نور اثر نه دی پاته. د بوس د ښار چار چاپیره یو لوی ضخیم دیوال راګرځېدلی و چې اوس هم معلومیږي او دې ښار دوی دروازې درلودلې. د بوس کلا په مرکزي برخه کې د یو ژور څاغ غوندې یوه بنا سته چې د غونډۍ له سر څخه د مځکې تر سطحې پورې شپږ یا اووه پوړه ودانۍ لري، خو نوره کلا له خاورو ډکه سوې ده. که چیرې وکیندل سي کیدای سي چې نور پوړونه هم ولري. د هر پوړ په داخل کې وتاکونه لري چې یو بل ته سره سوري دي. د کلا له سر څخه بیا د څا تر پایه پورې زینې ورکښته سوي دي او ویل کېږي چې نوموړی څا په کښتنۍ برخه کې پخوا د یوه تونل په ذریعه د هلمند له رود سره وصل و چې د ضرورت په وخت کې به یې اوبو ته لار پیدا کول. تاریخ راته وایي چې د بوس کلا د ورېښمو پر لار موقعیت درلود چې له ایران، چین، هندوستان او نورو سیمو څخه به سوداګریز توکي راوړل کېدل او له دې ځایه به بیا نورو سیمو ته وړل کېدل. هغه مهال د بوس تاریخي سیمې سمسور باغونه، سوداګریزې خونې، کاروانسرایونه او بازارونه درلودله. له بده مرغه له اسکندر څخه پیل بیا علاودین غوري، چنګیز خان، ګوټ تیمور، نادر افشار او بیلابیلو بادشاهانو پر دې کلا تیری کړي او په دې تیرویو کې د کلا ډیرې برخې ویجاړې شوي دي. خو د وخت افغاني شاهانو یې په بیا مرمت او جوړولو لاس پورې کړي چې له همدې امله د دې کلا ځینې برخې لا هم د له منځه تلو له ګواښ سره سره ولاړې دي. که د بوس کلا له نږدې ولیدل سي نو هر لیدونکی به په دې پوه سي چې یاده کلا په ډیر مهارت او ظرافت سره د هغه وخت د انساني زیار پر بنسټ جوړه سوې چې په ښکلي هنري ذوق سره پکې د خټو او تیږو خښتې هم لګول سوي دي. د کلا د دیوالونو پلنوالی له 6 مترو زیات دی او ویل کېږي چې په دغو دیوالونو به آسونه، د آسونو ګاډي او سرتیري د کلا له یوه سره تر بل سره تلل. د بوس کلا مخې ته د نړۍ د عجایبو نه یو ډیر غټ ششک یا کمان ولاړ دی چې دومره غټ کمان د نړۍ په هیڅ تاریخي اثارو کې نه دی لیدل سوی. د علومو اکاډمۍ غړي څېړندوی شریف الله دوست سرواني وایي چې په 1838 میلادي کال کې د بوست کلا ځینې دیوالونه له سره ورغېدل. په 1919 میلادي کال د حبیب الله خان په وخت کې الماني هیات د لومړي ځل لپاره د بوست له ششک څخه عکس واخیستی. په 1950 میلادي کال د شلمې پیړۍ په 2مه نیمایي کې د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت کې د هلمند د بوس لرغونې کلا ته نږدې لشکرګاه د هلمند له انکشافي پروژې سره د یوه عصري ښار په توګه ګټه اخیستنې ته وړاندې سو. نو د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لا نور هم د بوس تاریخي کلا ته پام او تګ راتګ ډیر سو. د بوس تاریخي او لرغونې کلا یو ساتونکی وایي چې د شهید سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال د کلا دننه د بیا رغونې کار سوی او د کلا یوه برخه رغول سوې او د کلا مخې ته د ولاړ لوی او تاریخي ششک منځ د احتمالي نړېدو د مخنیوي په خاطر په خښتو ډک سوی دی چې له همدې امله یاد ششک تر اوسه روغ پاته او ولاړ دی او له هغه وروسته هیڅ چا ورته پام نه دی کړی. نه یوازې دا چې پام یې نه دی ورته کړی بلکې په تیرو کورنیو جګړو کې ډیر زیات زیان هم وراوښتی دي چې بیا رغونې ته جدي اړتیا لیدل کیږي. له شهید سردار محمد داود خان څخه څه باندې 40 کاله وروسته د محمد اشرف غني د ولسمشرۍ په وروستیو وختونو کې د بوس تاریخي کلا د بیا رغونې چارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا پیل سوې. هغه مهال د هلمند ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حمید الله ویاړ داسې ویلي وه. پروژې چې قرارداد د وزارت مقام له لورې د انکشاف ملي له شرکت سره سوی دی او دا 5 پروژې دي چې یوه
د تاریخي یخچال یا تنور ترمیم دی، همداشان د علامه محمد ابن حبان بوستي د مقبرې رغول دي. د بست کلا د ششک اساسي رغونه ده، د دې ترڅنګ د بست کلا د څا رغونه ده او د شهیدانو د زیارت ترمیم دی. د دې پروژو میاد د جوړولو د قرارداد مطابق د 2 پروژو وخت 8 میاشتې دی او د 3 پروژو د جوړولو وخت 6 میاشتې ټاکل شوی دی. پس له 40 کلونو څخه په هلمند کې د تاریخي ابداتو د رغولو په برخه کې دا لومړی ځل دی چې توجه کیږي او دغسې یو کار موږ راپیلوو. واقعا دا زموږ د تاریخ د ساتلو لپاره، زموږ د هویت د ساتلو لپاره یوه مهمه خبره ده. موږ زرګونه سیلانیان لرو په کال کې چې له دې سیمې څخه لیدنه کوي. کله چې دا سیمه ورغول سي، کله چې دلته دا تاریخي ابدات ترمیم سي، زموږ د سیلانیانو تعداد به له دې څخه څو چنده نور هم لوړیږي. خو په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د جمهوریت له ړنګېدو سره سم د بست تاریخي کلا د بیارغونې کارونه هم په ټاپه ودرېدل او د هلمند د اوسیدونکو هغه خوب چې د بست تاریخي کلا به بیا رغول کیږي او په زرګونه سیلانیان به لیدو ته راځي، همداسې خوب پاتې سو. له همدې امله د هلمند اوسیدونکو له اوسنیو چارواکو او یونسکو څخه غواړي چې په دې برخه کې لاس په کار سي او د بست د تاریخي او لرغونی کلا د بیا رغونې کارونه دي پیل کړي. هلمند شاوخوا 50 تاریخي میراثونه لري، لکه بوڅ کلا، سلطان محمود قصر، ارګ ماڼۍ، تنور کلا، مسجد، آتو کلا، سفار کلا، بولان کلا، مختار کلا، د پیرسوز کلا، د بشران د خواجه بیدار کلا، د شاهزاده بابا کلا، د سپوږمۍ کلا، د خواجه علي کلا، د خواجه غیب کلا، د امیر بلند بابا کلا، د درویشانو کلاوي، د شمالان کلا، د ګریش کلا، د کلای سبز کلا، کلای نو، د خانشین کلا، د دیشو کلا، د داور کلا، موسی کلا، د فتح خان کلا، د کرم خان کلا، د شاه حسین زیارت، ساروان کلا، د لوی ادی کلا، د نوزاد سره کلا، د نوزاد مروت کلا، د باغران د حرم کلاګانی، د بغنی کلا، د برنګ غونډۍ، د اسد سوری زیارت، د ندالی کلا، د سرخودز کلا، د مومن کلا، د پنجاو کلا، د شاه اسماعیل آغا کلا او داسې نورې کلاګانې سته چې د ټولو شمیره تر 500 اوړي. د دغو کلاګانو ډېرې اوس مهال د نه پاملرنې له امله د له منځه تلو په حال کې دي چې هر څوک د یوه ویجاړ ښه ړنګ دیوالونه ګوري، په لیدو یې هر افغان ځورېږي او د خپل کلتور او تاریخي ابداتو د ورکېدو ویره یې زړه نارامه کوي.